درملو سره د حساسیت، ریزش او والګي چې د ټوخي او پزې بهېدو لامل کیږي او د لامل پیدا کولو ستونزمن دي، خو د لاسي ساعت په شان دغه آله د ناروغیو په پیژندو کې مرسته کوي. ډېری وخت موږ انتاني ناروغۍ ته د حساسیت او والګي په سترګه ګورو، خو په بدن کې داسې بیولوژیکي نښې شته چې التهاب یا پړسوب ښکاره کوي. که میکروب د انسان بدن ته ننوځي، ورسره د التهاب کچه لوړیږي. دا حالت د ریزش او نورو علامو نه مخکې پیلېږي. خوله کول یو نښه ده چې وکولای شو پوه شو د حالت لوړیږي که ښکته کیږي. دا لاس بند کولی شي د وینې شکر اندازه کړي پرته له دې چې وینه ورکړي. تاسو دې ته اړتیا نه لرئ چې په ماشین منډه وهئ او یا بل فزیکي فعالیت وکړئ چې خوله شي. دا لاس بند له میرمنو سره مرسته کوي چې د هغوی رواني فشار کم او امیدواره کړي. په دې باید پوه شئ چې ښه وخت کوم دی، لکه چې د رواني فشار کچه ټیټه وي. دا هغه مناسبه موقع ده چې میرمنې کولی شي پکې امیدواره شي. د دې معنی پایله د ناروغ په موبایل ټلیفون کې لیدل کیږي. څېړونکي هیله مند دي چې دا نوې آله وکولی شي د کاربن ډای اکساید تحلیلونکې آلې په توګه په نورو څېړونکو هم له دې سره مرسته وکړي. دا د ساه اخیستنې د محاسبه کوونکي په توګه دی چې کولی شي په هر وخت کې محاسبه وکړي. موږ په دغه محاسبه کې ډیر ځانګړي وسایل کاروو. همدا شان د آله کولی شي په موټر او کوټه کې کاربن ډای اکساید په اسانه او ژر اندازه کړي. څېړونکي هیله مند دي چې د نورو غازونو د محاسبې لپاره هم وکاروي. دا د تنفس د محاسبې د تحلیلونکي په توګه هم کارول کېدای شي. تاسو کولی شئ د تنفس اندازه وګورئ. موږ مجبور یو چې د نورو درملو سره ګډ کړو. څه چې کولی شو هغه په درملو کې د مالیکولونو د اندازې معلومول دي. دا دواړه آلې د ډالاس پوهنتون په لابراتوار کې جوړ شوي دي. موږ ټولې برخې په جلا توګه سره سیړو او بیا یې سره ګډو. له دې وروسته بل ګام دا چې جوړه شوې آله پراخه شي ترڅو ټول وکولی شي ورڅخه ګټه واخلي.